د قرآن کریم د ترجمې 94 درس د العمران سورت او 94 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی یختص، اللہ تعالی انتخابوی برحمته پخپل رحمت سرا د خپل نبوت او خپل دین د پاره، من یشاء څوک چې هغه جل جلاله یې غواړي، والله او الله تعالی ذو الفضل العظیم د لوی فضل خاوند دی. ومن اهل الكتاب او ځینې خلق د اهل کتابونه یعنی د یهود او نصاراونه، من آغا څوک دی، ان که چیرته تأمنه ته هغه ته ورکي، بقنطار ډیر مال، یعنی د ډیر مال باور پې وکي، یؤدیه بیرته یې درکوي، یؤدیه بیرته درکوي آغا مال، یعنی که ته پې د ډیر مال باور هم وکي بیرته یې درکوي، الیکا تا ته. ومنهم او ځینې خلق د دوی نه، من آغا څوک دی، ان که چیرته تأمنه ته ورکې آغا ته، بدینارن یو دینار، یعنی د یو دینار باور که پې وکي، لا یؤدیه بیرته یې نه درکوي، لا یؤدیه بیرته یې نه درکوي، یعنی هغه دینار بیرته نه درکوي، الیکا تا ته، الا ما دمت علیه قائما پرته د دې نه چې همیشه ورته په سر باندې ولاړي او خپل مال ترې غواړي. ذالک بانهم دا کار په دې سبب کوي دوی چې قالو دوی وایي، څوک دا یهود اهل کتاب، لیسا نشتا علینا په موږ باندې، فی الامیین د غیر یهودی یا غیر اسرائیلی خلقو د مال په خوړلو کې، سبیل ګناه، یعنی د امیانو یا نور عرب چې اسرائیل ندی یا هر څوک چې اسرائیل ندی، دوی وای چې د هغوی مال خوړل موږ ته روا دي. ویقولون علی الله الکذبا او دوی په الله تعالی باندې دروغ وایي، یعنی دا خبره الله تعالی ته منسوبوي چې الله تعالی دا په تورات کې فرمایلی دي. وهم یعلمون حال دا چې دوی ښه پوهیږي په دې باندې چې الله تعالی په تورات کې داسې نه دي فرمایلی چې یهودیانو ته د غیر یهودیانو خلکو د مالونو په خوړلو کې ګناه نشته او ورته روا دي، بلکې دا د دوی د علماو خپلې جوړې شوې خبرې دي. بلا ولینا، من هر څوک چې اوفا هغه وفا وکي، بعهده په خپله وعده باندې چې ایمان په نبی او د امانتونو ورکول دي، واتقا او پرهیزګاري وکړي، یعنی چې د کفر او خیانت څخه ځان وساتي، فإن الله نو بېشکه الله تعالی یحب دوست گنی
المتقین پرهیزګاران. ان الذین بشک آغا خلق یشترون چې اغوی اخلی بعهد الله د الله تعالی سره د کړې وعدې و ایمانهم او د خپلو قسمونو په بدل کې ثمنن قیمت قلیلا لږ. اولئک دغه خلق لا خلاق نشته دی هیڅ برخه لهم دوی ته فی الاخرة په آخرت کې ولا یکلمهم الله او الله تعالی به د دوی سره خبرې نه کوي ولا ینظر او نه به هغه جل جلاله ګوري الیهم دوی ته یوم القیامت د قیامت په ورځ ولا یزکیهم او نه به هغه جل جلاله دوی پاک کړي ولهم او دوی ته عذاب علیم دردناک عذاب دی. و ان او بشکا منهم د اغوی ځنې لفریقا یقینا یوه ډله داسې ده یلوون السنتهم چې خپل ژبې اړوي را اړوي بالکتاب د الله تعالی په کتاب باندې د الله تعالی په کتاب باندې لتحسبوه د دې دپاره چې تاسو ګمان وکئ چې ګینې هغه خبرې چې دوی وایي من الکتاب د الله د کتاب نه وایي و حال دا چې ما هو ندی هغه خبرې من الکتاب د کتاب نه یعنی د الله د کتاب نه وایي اسې نور خلق ولئ ګوري کتاب ته او ژبې اړی راړی اخوا دیخوا عام امیان عام خلق دوکه کوي چې عام خلق داسې ګمان وکړي چې دا د کتاب نه لګیا دي. ویقولون او دوی وایي چې هو آغا چې دوی وایي من عند الله د الله تعالی د لوري دي و حال دا چې ما هو اغا ندی من عند الله د الله تعالی د لوري نه. ویقولون او دوی وایي علی الله په الله تعالی باندې الکذب درواغ و حال دا چې هم یعلمون اغوی پوهیږي چې په الله تعالی باندې دروغ وایي او خپلې خبرې الله تعالی ته منسوبوي. د نجران څخه د کتابیانو د راغلي جرګې د یهودو او نسواراو علماو د نبی علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې آیا ته غواړې چې لکه د نصاراو په شان چې د عیسی علیه السلام عبادت کوي موږ دې هم ستا عبادت وکړو؟ نو د دوی په جواب کې دا مبارک آیات نازل شو ما کان ندی مناسب ندی جائز لبشرن یو انسان ته ان یؤتیه الله چې الله تعالی هغه ته ورکي الکتاب کتاب والحکم او حکمت والنبوة او پیغمبری ثم بیا یقول هغه وایي للناس خلقو ته کونو چې شی عبادا بندگان یعنی عبادت کوونکي لی ماتا من دون الله پرته د الله تعالی څخه یعنی نه محمد صلی الله علیه وسلم داسې خبره کوي او نه عیسی علیه السلام او نه یو نبی داسې خبره کړې ده چې زما عبادت وکړي ولکن او لیکن محمد صلی الله علیه وسلم هم
خلق د یو الله تعالی عبادت ته رابلي، او عیسی علیه السلام هم خلکو ته ویلي چې کونو تاسو شئ ربانیین، الله والا یعنی الهی خلق. په یهودیانو کې به چې چا دینی کارونه کول او خلکو ته به شرعي احکام ورښودل، هغوی ته به د رباني لفظ استعمالېدلو. بما په دې سبب کنتم چې تاسو داسې خلک وئ تعلمونه چې تاسو به ورزده کولو خلکو ته الکتاب کتاب یعنی تورات، و بما او په دې سبب کنتم چې تاسو داسې خلک وئ تدرسونه چې تاسو زده کولو د الله تعالی کتاب یعنی تورات، هم مو د تورات تلاوت کولو او په خپله مو هم زده کولو او هم مو نورو خلکو ته ورښودلو. یعنی عیسی علیه السلام خو خلکو ته د توحید دعوت ورکولو او خلکو ته ویل چې رباني جوړ شئ، یعنی هم په خپله د پخوا په شان شرعي احکام زده کوئ او هم نورو خلکو ته ورزده کوئ، او هیڅ کله او هیڅ چاته دا خبره نه ده کړې چې زما بندگی وکړه او ما ته خدای ووایه. ولا یأمرکم او نه امر کوي تاسو ته، یعنی نبی تاسو ته امر نه کوي او نه پخوا کوم نبی دا امر کړی دی ان تتخذو چې تاسو ونیسئ الملائکته فرشتي والنبیین او نبیان اربابا خدایان. یعنی نه عیسی علیه السلام خلکو ته امر کړی وو چې ما او جبرائیل علیه السلام په خدایي ونیسئ، او نه محمد صلی الله علیه وسلم خلکو ته امر کوي چې ما په خدایي ونیسئ او زما عبادت وکړئ. آیا امروکم دا عقل مني چې آیا هغه نبی به تاسو ته حکم کوي بالکفر په کفر باندې بعد اذ انتم وروسته د دې چې تاسو یې مسلمون مسلمانان. تا څنګه کېدی شي او څنګه عقل منلی شي چې د الله تعالی پیغمبر دی د ډیرو کوششونو او تکلیفونو په واسطه تاسو توحید ته رابللي یاستئ، نو اوس چې کلک موحدین مسلمانان یاستئ، نو اوس دې بیرته شرک او کفر ته دعوت درکي او په کولو یې دې درته حکم وکړي. آیا دا عقل مني؟ وَإِذْ او کله چې اخذ واخیسته الله تعالی میثاق وعده النبیین د پیغمبرانو څخه لما بشکه هغه څه آتیتکم چې زه درکوم تاسو ته من کتاب د کتاب نه وحکمت او حکمت څخه ثم بیا جاءکم راشي تاسو ته رسول یو رسول مصدق تصدیق کوونکی لما د هغه کتاب او حکمت معکم چې ستاسو سره دي لتؤمنن تاسو حتما ایمان راوړئ به په هغه باندې ولتنصرنه او خامخا تاسو د هغه سره کومک وکئ. قال هغه جل جلاله فرمایل آیا اقررتم تاسو اقرار وکړو واخذتم او آیا تاسو قبول کړه علی ذالکم په دې باندې چې په هغه نبی باندې چې ستاسو نه وروسته راشي او ستاسو د کتابونو تصدیق وکړي په هغه باندې به ایمان راوړئ.
او کومک به ورسره کوئ؟ اسری وعده زما. قالو هغوی وویل، یعنی پیغمبرانو وویل، اقررنا مونږ اقرار وکړو چې ایمان به هم پې راوړو او کومک به هم ورسره کوو. قال الله تعالی وفرمایل، هغه جل جلاله وفرمایل، فاشهدوا نو تاسو شاهدان اوسئ، وانا معکم او زه ستاسو سره یم، من الشاهدین د شاهدانو ځنې. دلته په واضح ډول دې حقیقت ته اشاره ده چې الله تعالی د موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام نه وعده اخیستې ده چې په محمد صلی الله علیه وسلم به ایمان راوړئ او کومک به ورسره کوئ. او موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام د خپلو امتیانو یعنی یهودو او نصاراو څخه په تورات او انجیل کې دا وعده اخیستې ده چې په محمد صلی الله علیه وسلم به خامخا ایمان راوړئ او حتما به کومک ورسره کوئ. نو د تورات، انجیل او قرآن کریم د تعلیماتو په اساس باید یهود او نصارا په قرآن کریم او محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي او د اسلام د دین سره کومک وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.